د ننګرهار ولایت د رسنیو مرکز وایي چې د لغمان ولایت اړوند درونټې تونل ته څیرمه د سختو ورښتونو له امله غرق ښویدلی چې د لومړنیو معلوماتو له مخې په یو الټو او ټوډي ډوله موټر کې 4 تنه مړه شوي دي. د دې پیښې له امله یاده لاره د ترافیکو پر مخ تړل شوې ده. د جلال آباد ښار په یو شمېر واټونو کې د تیز باران له امله اوبه راوتلي چې یو شمېر لارې یې بندي کړي دي. ولایتي مسؤلینو ویلي سیمې ته د ښاروالۍ پرسونل رسېدلي او ژر به د اوبو مخه خلاصه کړي.